بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډېر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. کافها یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبده زکریا. کاف ها یا عین صاد. دا ستا د پروردګار د هغې مهربانۍ بیان دی چې هغه په خپل بنده ذکریا علیه السلام باندې کړی و. اذ نادى ربه نداء خفیا. کله چې هغه د خپل رب په وړاندې په پټه پټه دعا کړې وه. قال رب إني وهن العظم مني واشتغل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. هغه عرض وکړو اے پروردګاره زما آن اډو کې کمزوري شوي دي او سر مې د ډېرې زوړوالی نه بل وهي یعنی سپین شوی دی. اے پروردګاره زه هیڅکله د ستا نه په دعا غوښتو کې نامراده نه یم پاتې شوی. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. زه د خپل مرګ نه وروستو د خپل خپلوانو نه په ویره کې یم. زما میرمن هم شنډه ده نو ته ماته په خپله مهربانۍ وارث عطا کړه. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. چې زما وارث هم وي او د یعقوب علیه السلام د کورنۍ میراث هم عمومي او ای زما ربه هغه نه یو غوره انسان جوړ کړه. یا زکریا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. جواب ورکړی شو اے ذکریا مونږ تا ته د یو هلک زیری درکوو چې د هغه نوم به یحیی وي. مونږ په دې نامه دې نه مخکې یو سړی هم نه دی پیدا کړی. قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. ذکریا علیه السلام عرض وکړو پروردګاره خنو زما به څنګه زوی وشي چې میرمن مې شنډه ده او زه په خپله ډېر زیات زوړوالي عمر ته رسېدلی یم. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ارشاد وشو داسې به کیږي ستا رب فرمایي چې دا خو زما دپاره یوه ډېره وړه غوندې خبره ده. نه ګورې چې د دې نه مخکې مې ته په داسې حال کې پیدا کړې چې ته هیڅ شی هم نه وې. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. ذکریا علیه السلام ویل پروردګاره زما دپاره څه نښه مقرره کړه. وی ویل ستا دپاره نښه دا ده چې ته به بلکل ټیک ټاکې خو تر 3 شپو پورې به د هیڅ چا سره به خبرې نشې کړی. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. نو هغه د خپل محراب نه راووتو او خپل قوم ته راغی او هغه هغو ته اشاره وکړه چې سحر او ماښام د خپل رب پاکي بیانوئ. یا یحیی خذ الکتاب بقوة
وآتيناه الحكم صبيا او په هغه غاغو شو اے یحیی د خدای کتاب ټینګو نیسا مونږ هغه ته په ماشوم توپ کې حکم ورکو او خپل طرف نم هغه ته عقل شعور علم ورکړو وحنانا من لدنا وزکاة وكان تقيا او د خپل لوري نم هغه ته شفقت او پاکیزګي ورکړه او هغه پرهیزګار وو وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا او هغه د خپل مور پلار حق پیژندونکې وو هغه نه زور زیاتې کوونکې وو او نه سرکشه وو وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا سلام په هغه چې په کوم ورځ هغه پیدا شو او په کوم ورځ چې هغه وفات شي او په کوم ورځ چې هغه ژوندی را پاسول شي واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا او اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم په دې کتاب کې د مریم حال بیان کړه کله چې هغه د خپل د کور خلکو نه جدا شوه او ختیځ طرف ته راغله فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا او د هغو نه پرده وکړه او پټه ناسته وه په دې حال کې مونږ هغې ته خپل روح یعنی جبرائیل علیه السلام ولیږلو او هغه د هغې په وړاندې په یو انساني شکل کې څرګند شو قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا مریم ناڅاپه نارې کړې که د الله نه ویریدونکې سړی یې نو زه د تا نه د رحمان پناه غواړم ما ته مه رانږدې کېږه قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا هغه وویل زه د الله د طرفه رالیږل شوی قاصد یم او د دې دپاره رالیږل شوی یم چې تا ته یو پاکیزه هلک درکړم قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا مریم وویل زما به څنګه هلک وشي چې ما ته چرته انسان لاس قدرې نه دی راوړی او نه چرته زه بدکاره ښځه یم قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فرښتې وویل همداسې به کیږي ستا رب فرمایي چې دغسې کول ماته ډېر آسان دي او موږ به دا د دې دپاره وکړو چې هغه هلک د خلکو دپاره یوه نښه شي او زموږ د طرفه یو رحمت او دا کار سرته رسېدونکی دی فحملته فانتبذت به مكانا قصيا بیا مریم د دغه ماشوم امید کې شوه او هغه د دې حمل یعنی هلک سره چې په ګېډه کې و یو لرې ځي ته لاړه فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا او بیا د لنګوال تکلیف ور باندې د کجوري یوې ونې لاندې راغی هغې وویل کاش چې زه د دې نه مخکې مړه وې او نوم او نښه مې نه وی پاتې شوې فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا په همدې وخت کې فرښتې د لاندې نه هغه ته آواز وکړو
وی ویل مخفه کیږه ستا پروردگار ستا د خپې لاندې یوه چینه جاری کړه وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا او تلک شانتی دغه ونه خپل طرف ته وخوځوه پتا باندې بخوږي تازه کجوري راولویږي فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا او خراوس کا او خپل سترګې په دغه هلک یخې کړه بیا که چرته څوک انسان دې په نظر شو نو ورته ووایه چې ما د رحمان خدای د پاره روجه نظر منلې ده د دې عمله نن به زه د هیچ چا سره خبرې ونه کم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا بیا هغه دې ماشوم حضرت عیسی علیہ السلام سره خپل قوم ته راغله خلکو ویل اے مریم دا خو تا ډیر غلط حرکت کړی دی یا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا اے دا هارون خورې نستا پلار بد سړی و او نستا مور بدکار ښځه وه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا مریم د ماشوم لوري ته اشاره وکړه خلکو ویل مونږ د سره څه خبرې وکړو چې په زانګو کې پروت یو ماشوم دی قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا ماشوم غږ وکړو زه د الله بنده یم هغه ماته کتاب راکړو او پیغمبر یې کړم وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا او برکت یې کړم هر چرته چې اوسم د مانځه او زکات حکم را کړی دی تر څو پورې چې زه ژوندی اوسم وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا او د خپلې مور خدمت گزاره یې کړم او زه سرکشه او بدبخته یې نه یم کړی والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا سلام دې په ما چې کله زه پیدا شوم او کله چې زه مړ شم او کله چې ژوندی را پاسول شم ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون دغه د مریم د زوی عیسی علیہ السلام صحیح کیسه او دغه د هغه په باب هغه رښتیا خبره چې په هغه کې خلک شک کوي ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون دا الله تعالی دا کار نه دی چې هغه څوک په زوی ولی ونیسي هغه پاک ذات دی هغه چې کله د کمی خبرې فیصله کوي نو وایي چې وشه او هم هغه سې کیږي وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم او عیسی علیہ السلام ویلی وو چې الله زما رب هم دی او ستاسو رب هم نو تاسو د هغه بندګي وکئ هم دغه سم لاره ده فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم
او بیا بیلو بیلو ډلو په خپلو منځ کې اختلاف شروع کړو نو کم خلک چې کافر شو د هغو دپاره به هغه وخت د لوی تباهۍ وي کله چې هغه یوه لویه ورځ وویني اسمع بهم وابصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين کله چې هغه زمونږ په وړاندې وي په هغه ورځ خو به د هغې غوږونه ښه اورېدونکي وي او سترګې به یې هم ښه لیدونکي وي مګر نن دغه ظالمان په ښکاره ګمراهۍ کې اخته دي وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم په دغه حالت کې چې دی غافل دي او ایمان نه راوړي دی د هغې ورځې نه وویروه چې کله فیصله وکړی شي او د پښیمانتیا نه سوا بله چاره نه وي إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون په آخر کې به هم دا موږ د ځمکې او د هغې د ټولو شیانو وارث یو او ټول خلک به هم زموږ لوري ته راوګرځول شي واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا او په دې کتاب کې د ابراهیم علیه السلام کیسه بیان کړه بېشکه هغه یو ریښتینی انسان او پیغمبر و إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا دی ته لږ هغه وخت ور یاد کا کله چې هغه خپل پلار ته وویل چې پلار جانا ته ولې د دغو شیانو عبادت کوي چې نه څه اوري او نه څه ویني او نه ستا څه کار جوړولی شي يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا اے زما مهربانه پلار جانا ګوره ما ته یو داسې علم راغلی دی چې تا ته نه دی راغلی ته په ما پسې راځه زه به تا ته سمه لاره وښایم يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا زما ابا جانا ته د شیطان بندگی مکوه شیطان خود رحمان خدای نافرمانه دی يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا پلار جانا زه ویریږم چې چېرته ته د رحمان خدای په عذاب اخته نشي او د شیطان ملګری شي قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا پلار وویل اے ابراهیمه آیا ته زما د معبودانو نه غوښتی یې واوره که ته بیرته روانه وړې نو زه به تا سنګسار کړم ته د تل دپاره مانه بیل شه قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا ابراهیم علیه السلام وویل سلام دې تا ته زه به د خپل رب نه دعا وغواړم چې تا ته بخښنه وکړي زما رب په ما ډېر زیات مهربان دی وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء
الرب شقيا ز تاسو هم پرېږدم او هغه هستی هم چې تاسو یې د الله نه سوا د هغه عبادت کوئ زه به خپل رب وبلم تر څو چې زه د خپل رب د دعا غوښتو نه محرومه پاتې نشم. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. او کله چې ابراهیم علیه السلام د هغو خلکونه او د هغو غیر الله معبودانو نه بیل شو نو موږ هغه ته اسحاق او یعقوب علیه السلام غونته اولاد ورکړو او دواړه پیغمبران کړل. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. او هغو تم خپل رحمت ور په برخه کړو او د دې ذکر جمیلم په لوړه درجه کړو. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. او په دې کتاب کې د موسی علیه السلام ذکر هم وکړه چې هغه یو غوره کړی شوی انسان وو او رسول او نبی وو. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. مونږ هغه ته د تور د ښي لوري نه غږ وکړو او د راز په خبرو اترو سره را نږدې کړو. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. او په خپله مهربانۍ سره د هغه رور هارون پیغمبر کړو او هغه تم د مدد په طریقه ورسره کړو. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. او په دې کتاب کې د اسماعیل علیه السلام واقعه هم بیان کړه. هغه په وعده کې ریښتینی وو او وو هم رسول او نبی. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هغه بخپل کورنۍ ته برابر د مانځه او زکات حکم کوو او د خپل رب په وړاندې یو غوره انسان وو. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. او په دې کتاب کې د ادریس علیه السلام ذکر هم وکړه. هغه یو رښتینی انسان او یو پیغمبر وو. ورفعناه مكانا عليا. او هغم یو لوړ مقام ته خېجولی وو. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. د دې آیات پاوریدو یو د تلاوت سجده واجب کیږي. دا هغه پیغمبران دي چې په هغو باندې الله تعالی فضل او کرم وکړو او د آدم علیه السلام د اولاد نه دي او د هغو خلکو د زوزات نه دي چې مونږ هغوی د نوح علیه السلام سره په کشتی کې سواره کړي وو او د ابراهیم علیه السلام او د یعقوب علیه السلام د اولاد نه دي او دی د هغو خلکو نه وو چې مونږ ورته لارښوونه وکړه او د هغو حال دا وو چې کله به د الله رحمان آیاتونه به ورته اورول کېدل نو په جړه به په سجده پرېوتل. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. بیا د هغو نه وروستو هغه ناکاره خلکو د هغو ځای ونیوو چې مونځ یې ضایع کړو او د نفسي خواهشو پسې شول نو نږدې ده چې هغوی
د گمراهی د عاقبت سره مخامخ شي. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. البته څوک چې توبه وباسي او ایمان راوړي او ښه عمل وکړي هغوی به جنت ته ننوځي او د هغو حق تلفي به ونشي. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. د هغو دپاره دایمي د اوسېدو جنتونه دي چې رحمان خدای د خپلو بندګانو سره د هغو نالیدلې واده کړې ده او دغه واده په باوري طریقه ترسره کیدونکې ده. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. التبه هغوی څه فضوله خبره وانوري صرف سلام او سلام به اوري او د هغوی روزي به سحر او ماښام الته موجود وي. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. دا د هغه جنت چې موږ به د هغه وارثان د خپلو بندګانو نه هغه کسانو ګرځو چې تقوا یې خوښه کړې ده. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم فرښتې وایي موږ دستا د رب د حکم نه بغیر نه راکوزیږو. څه چې زموږ مخې ته دي او څه چې زموږ شاته دي او څه چې د په منځ کې دي د هر څه مالک هم هغه دی او ستا رب هیرونکی نه دی. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبدوه واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هغه د اسمانونو او د ځمکې او ټولو هغو شیانو رب دی چې د اسمان او د ځمکې ترمنځ دي نو ته د هغه بندګي وکړه او د هم هغه په بندګۍ باندې کلک اوسه. آیا ستا په علم کې د هغه سیال بله هستي شته؟ ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. انسان وایي آیا په رښتیا زه چې کله مړ شم نو بیرته به ژوندی راوویستی شم. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. آیا دا انسان دومره یاد نه لري چې مونږ د دې نه مخکې پیدا کړی دی په داسې حال کې چې دی هیڅ شی هم نه و. فوربك لنحشرنهم والشيطان ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ستا پر رب قسم چې مونږ به هر مرو دی ټول او دی سره شیطانان هم ایثار راولو بیا به د دوزخ چار چاپیر سر ټیټ او زنګنونو په سر را حاضر کړو. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. بیا به د هر ډلې نه هر هغه څوک به په بېله طریقه راوباسو چې د رحمان خدای په مقابل کې زیات سرکشه شوی و. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. بیا په دې باندې مونږ ښه پوهیږو چې د هغو نه کم یو تر ټولو زیات په دوزخ کې د غورځېدو لایق دی. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. د تاسو نه هیڅوک داسې نشته چې دوزخ ته ورتلونکي نه وي. دا خو یوه فیصله شوې خبره ده چې د هغې ترسره کول ستا د رب په غاړه دي. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر
الظالمين فيها جثيا. بیا به مونږ هغه کسان بچ کو چې په دنیا کې پرهیزګاران وو او نافرمان به په هم هغه کې غورځېدلي پرېږدو. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. دیتا چې کله زمونږ روښانه آیاتونه اورول کیږي نو کافران مسلمانانو ته وایي وښایئ زمونږ دواړو ډلونه کومه یوه پخه حالت کې ده او د چا مجلس زیات شاندار دی. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. په داسې حال کې چې مونږ د دینه مخکې څومره داسې قومونه هلاک کړي دي چې د دینه زیات مال او اسباب لرلو او په ظاهري شان و شوکت کې د دینه اوچت وو. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. دی ته وایا څوک چې په ګمراهۍ کې اخته کیږي نو هغه ته رحمان خدای اوږد مهلت ورکوي تر دې پورې چې کله دغه قسم خلک هغه څه وګوري چې د هغو سره یې وعده شوې ده که هغه د الله عذاب وي او که د قیامت ساعت نو بیا به هله ورته څرګنده شي چې د چا حال خراب دی او د چا ډله کمزورې ده. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. د دې په خلاف کم کسان چې سمه لاره غوره کی الله تعالی هغوی په هدایت کې نور هم زیاتوي او باقی پاتې کیدونکي نیکۍ ستا د رب په نزدې د ثواب او د عاقبت په اعتبار ډېرې ښې دي. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. آیا تا هغه څوک ولیدو چې زموږ د آیاتونو د منلو نه انکار کوي او وایي چې ما ته خو به مال او اولاد هم دغسې راکړی شي. اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا. آیا هغه په غیبو خبر شوی دی یا د الله نه یې څه وعده اخیستې ده؟ کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا. هیڅ کله داسې نه ده دی چې څه وایي موږ به هغه ولیکو او هغه ته به عذاب نور هم ورزیات کو. ونرثه ما یقول ویأتینا فردا. دی چې کم وسایل او لښکرې یادوي هغه ټول به موږ ته پاتې شي او دی به ایک یوازې زموږ په وړاندې حاضر شي. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. دی د الله نه سوا نور معبودان نیولي دي تر څو چې هغوی د دې ملاتړ وي. کلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. خو داسې به هرگز ونه شي هغوی ټول به د دې د عبادت نه منکر شي او الټه به د دې دشمنان شي. الم تر انا ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم عزا. آیا تا نه دي لیدلي چې موږ د حق دغو منکرانو ته شیطانان خوشي کړي دي چې دی په پوره ډول ګمراه کی. فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا.
خنو اوس په دې باندې دا عذاب نازل دو د پاره تلوار مکوا مونږ د دې ورځې شمارو يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا هغه ورځ راتلونکې ده چې مونږ پرهیزګاران د ملمنو په څیرې د رحمان خدای حضور ته وړاندې کو ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا او مجرمان به د تګو سارو په شانتي دوزخ طرف ته وشړو لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا په هغه وخت کې به هیڅ چاته د سفارش اختیار نوي سوا د هغه چانه چې د الله تعالی نه اجازتنامه خستی وي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا هغه وایي چې الله تعالی اولاد لري لقد جئتم شيئا إدا ډیره زیاته بده خبره ده چې تاسو یې جوړوئ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا نزدې ده چې اسمان وچوي او ځمکه وشلیږي او غرونه زری زری شي أن دعوا للرحمن ولدا په دې خبره چې خلک دا ثابتوي چې الله اولاد لري وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا رحمان خدای دا شان نه دی چې هغه څوک په زوی ولی ونیسي كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا پس مکه او اسمانونو کې چې هر څوک دی ټول د هغه حضور ته د غلامانو په طریقه وړاندې کیدونکي دي لقد أحصاهم وعدهم عدا دا ټول د هغه د نظر لاندې دي او په ښه طریقه یو شماري هم وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ټول به د قیامت په ورځ یو به د هغه په وړاندې حاضر شي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا بشکه چې کوم خلکو ایمان راوړی دی او ښه اعمال کړي دي ډیر زر به الله رحمان د هغو دپاره په زړونو کې مینه پیدا کړي فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا نو اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دغه قرآن مونږه آسانه کړی دی او دستا په جبم هم د دې دپاره نازل کړی دی چې ته پرهیزګارانو ته زیری ورکړې او جګړه مار خلک وویروي یعنی کفار وکم اهلکنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا د دینه مخکې مونږ ډیر قومونه هلاک کړي دي نو نن چرته ته د هغو څه نښه وینې یا د هغو چرته څه غږ اورې صدق الله العظیم الله ستر رښتیا ویونکی دی